حق عمره چې څومره د سړی په خپل خزه باندې حق دی، په خپل بیبي باندې حق دی، همدغه عمره حق د خپل بیبي په خپل خاوند باندې دی. خو بالمعروف دا حقونه به چرته دا به څوک مونږ ته بیانوي. بالمعروف دا معلوم دي، قرآن او سنت بیان کړی دي. دا د دې لپاره وایي چې په وروسته زمانه کې به کفار، یهود او نصارا، صلیبیان راوځي او هغوی به د اسلام ګډوډولو دپاره، د اسلام بدنامولو دپاره، د امت د تفریقې دپاره به دا وایي چې اسلام د ښځې حقوق نه دي بیان کړي، اسلام ښځو له ازادي نه ده ورکړې. هغه ازادي چې یورپ ازادي ورکوي زنانو ته، هغوی چې کومه ازادي زنانه ته ورکړې ده، هغه ازادي د زنانه په سپکوالي تمامه شوله. هغه ازادي چې یورپ او امریکې او کفارو زنانو ته ورکړه، او هغه حقوق، هغه بیلونه حقوق نسوا د زنانو په نوم چې کوم بیلونه یې اسمبلی نه پاس کړي، والله العظیم چې دا د زنانو سپکاوی شروع کړی دی. یورپ، امریکا او دغه شانته د دوی ملګري د هغوی خو زنانه ته دا مقام ورکړ چې زنانه د اخیستلو خرڅولو یو سامان جوړ شو، زنانه د کاروبار یو وسیله جوړه شوله. د 2 روپو په شیمپو باندې به هم د زنانه تصویر لګېدلی چې دا شیمپو خو اغستلی شي، د 5 روپو په صابون باندې هم د زنانه تصویر او د هغې ویښتان به لګېدلي چې دا صابون ښه استعمال شي. آفرین او ستاسو په دې حقوقو باندې چې هغه اسلام چې زنانه ته ویل چې ته مورې، ستا د خپو لاندې جنت پروت دی، ستا رضا د رب العالمین رضا ده، هغه حقوق دوی راولګېدل او زنانې بدنامه کړله، د کاروبار او د کسب دپاره یو آله جوړه کړله، هغې باندې خپل کاروبارونه کوي او په دې طریقه باندې د زنانو بغاوت دوی شروع کړی دی. په سعودي کې په دې ملکونو کې چې زنانه د ډرایوینګ شروع کړي، زنانه د لوبي شروع کړي، او دغه شانته زمونږ او ستاسو ملک پورې راورسېده میراتن ریس په نامه باندې چې دا کفار نارینه او زنانه په شریکه باندې او دا حکمرانان دا بې غیرته هم لګیایي او دغه کې په شریکه باندې منډې را منډې وایي. نو زما محترمو د خبرې مقصد مې دا دی چې بالمعروف هغه حقونه د زنانه شته چې کم حقونه قرآن او حدیث زنانه ته ورکړي دي. د دې نه علاوه کفارو خو زنانه ګډه کړله، کفارو خو په زنانو باندې پیسې وګټلې، کفارو خو زنانه بربنډې کړلې، د کفارو د وجې نه خو زنانه د کاروبار یو سامان جوړ شو او د پیسو د ګټلو. قرآن سوی زنانه مور ده، قرآن وای زنانه د کور یو بادشاہ دی، قرآن وای د دې د خپو د لاندې جنت ته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. د دې زنانه هم دومره حق دی لکه د خاوند چې په دې باندې څومره حق دی. وعاشرهن بالمعروف، د دې زنانو سره د شریعت مطابق ژوند تیر کړئ. ولی کمی به پکې نقصان به پکې وي. فإن کرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، که تاسو په دې زنانو کې یو خوی بد وګڼئ، کېدلی شي چې یو خوی په تا باندې بد ولګېږي. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خو الله به پکې نور ډېر خیر پیدا کړی. یو زنانه د پخلی به نشي کولی، روټۍ به تنور کې غورځېږي، خو ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، الله به پکې نور ډېر خیرونه راجمع کړي، خپلی خپلی اولادونه بدل راوړي، دغه شانتي دینی معاملاتو کې به تکړی. یو زنانه به هغه به چې د خوی نه تندی تیزه به، خو ویجعل الله فيه خیرا کثیرا، نور خیرونه به پکې وي، د مونځ پابنده به وي، ستا به تابعداری، د بچو تربیت به کوي، د بچو پرورش به کوي. د دې د وجې نه
قران او حدیث مونږ ته وایي چې دا صنف نازک دی، دا کمزور دی، د دې سره تاسو ښه چلند وکړئ. د الله رسول علیه السلام فرمایي وای زنانه دا پیدا شوې ده د چپې پختۍ نه، او په پختۍ کې چې د کوږ ځای هغه بره طرف دی. یو عالم لیکلی دی چې بره طرف یې ځکه یاد کړ چې د زنانه په ټول بدن کې کوږ ځای هغه جبه ده، ځکه چې دا بره ده. که د زنانه جبه د خامخا کږه استعمالیږي، یا به ناشکري کوي، یا به بدې ردې وایي، او یا به د خاوند حقونه ضایع کوي. نو د الله رسول فرمایي زنانه د چپې پختۍ نه پیدا ده. که ته غواړې چې دا چپه پختۍ نیغه کې دا ماتیږي نه نیغیږي، او که داسې پرېږدې کږه ده، فاستوصوا بالنساء خیرا، ای امته مې نیغه وده نه ماتیږي او مې کږه پرېږده. فاستوصوا بالنساء خیرا، زنانو ته خیر وروښوئ، زنانو ته دین وروښوئ، زنانو ته حقونه بیان کړئ چې د خاوند پتا دومره حق دی، دومره دی، دومره دی چې کله زنانه واورېدل تا سره به ژوند تیر شي. د الله رسول علیه السلام فرمایي وای تاسو صالحه او خاوند څه ته ویل کی؟ اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد عريض. الله رسول علیه السلام فرمایي یو کس تاسو تراغه او هغه کې دا دو صفاتونه او تاسو سره رشتہ کوله چې ستا یا خور یا لور ماته په نکاح باندې راکا، او هغه کې دا دو صفاتونه موجود، ترضون دینه هغه پورا دیندار دی، او خلقه او هغه اخلاقی انسان دی. نو فزوجوه دل دا لور او خور ورکي. دا مو یو چې دا خو د ملک صاحب زوی نه دی، د پلار خو حج نه دی کړي، او دا خو په وطن کې پټې نه لري، او دلته دکان نشته دی، او کاروبار او کسب نشته دی. کدا سي خلق تاسو رد کوي چې هغه د دین او اخلاق والای. د الله رسول فرمایي تکون فتنه فی الارض وفساد عریض. د دې د وجه نه چې تاسو داسې خلک رد کوئ چې هغه پوره دیندار او هغه پوره د اخلاق والاوي، چې داسې خلک څوک رد کوي تکون فتنه فی الارض، زمکه کې به بحیايي عام شي، الکان به بودونو پاتې شي، او جنکۍ به هم بودونو پاتې شي. دا د تختیدلو واقعات، دا د کوټ میرج واقعات، دا د بحیايي واقعات، دا د چکر وهلو واقعات. الته مړی غرزیدل، الته سړی پروت دی، الک چا اشتلې ده پته نه لګي. تکون فتنه فی الارض وفساد عریض. کلور دې ته ساتي چې مالدار سړی براشي، کلور دې ته ساتي تورګه د نوکرۍ والا برا پیښ شي، او کلور دې ته ساتي تورګه د یو خاندان یو یاد خلق براشي، او داسې د لورم پاتې کیږي، او دیندار خلق او د اخلاق او خاوندان هغه رستکیږي. د الله رسول فرمایي زمکه کې به فساد عریض، پلن فساد به پیدا شي، خور ور داسې فسادونه به پیدا شي. د الله رسول علیه السلام فرمایي تاسو د دې مخلوق او د دې سره ډېر انتهایی حسن معامله وکړئ، خسته برتاو، ښه سلوک د دې سره وکړئ. یو حق چې اره زنانه په خپل خاوند باندې لري هغه دا دی چې خاوند به دا د وره بچ کړي. وقایتها من النار. الله قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اذ ایمان والو ځانونه او خپل کورونه او بیبیانې د اور نه بچ کړئ، د اور نه. دا د خپل خزه په خپل خاوند حق دی چې هغه لارې چارې، هغه تربیت، هغه مدرسه،
هغه جماعت به ورته برابرای چې د هغه په لار باندې د بیبي د ور نه بچ شي. اسنه چې دا بازار ته تللی دی او ټلویزیون په وګ باندې ایښی دی ولی چې بیبي می خوشاله شي. دا په دې منډو ترلو کې لګیا دی چې زما کور ته د کیبل تار راتیر شي ولی چې بیبي می خوشاله شي. دا په دې منډو ترلو کې لګیا دی ته ورګه چې کور کې سیډي زنانو د پاره پیدا کم. دا غسوی قرآن اے د ایمان والاو قو انفسکم واهلیکم نارا ځان او خپل بچی اهل د اور نه بچکا. انځه وخت موږ د جمع سره کې خدای شانته د خپل خزې د منځغه مو کده الله رسول فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د رمضان اخیری عشره داخله شولا ایقظ اهله وشد مئزره پخپل به لنک لکو تړه او خپل کورنۍ به را پاسولې. یو شپه د الله رسول را پاسې ده او وی ویلې چې د دې کوټو والا بیبيانو ته وسوک आवाज وکي. دا د کوټو والا بیبيان خپل بیبيان وي. نبی علیہ السلام د شپې را پاسې ده او ته وی اے زما زنانو ځان د ور نه بچ کئ. زمانه په الله قسمی وای ک فاطمه بنت محمد هغه چې د زما لور ده هغه هم زه د ور نه نشم بچ کولای. نبی علیہ السلام وای الله دې په هغه خاوند باندې رحم وکي چې د شپې را پاسې مانځتا او خپل بیبي ته چې ده دعوت ورکي چې مانځتا را پاسه او کاغذ خوب درونی وای دا وبراوالي او په دې مخې وته ورواچي او په ایقظت وصلت هغه بیبي را پاسېږي او منځ وکي. نبی علیہ السلام وی رحم الله امرئن داسې سړی باندې الله رحمتونه راولېږي. ورونو موږ سره د خزې د بچو د ټي وي غم شتا د کور د پخولو غم شتا د جامو د پیدا کولو غم شتا خو د دین غم هیڅ چا سره پیدا نشه. د هیڅ چا سره دا فکر نشتا چې زما زنانه مونږ کوي کني کوي. د دې غم شته دی چې کټوي کې مالګه کم ده یا په مالګه سیوا شوې ده خو دا غم نشته دی چې د زنانه مونږ مازیګر ته رسیدلې ده. او د الله رسول علیه السلام فرمایي چې دا د تلک صلات المنافق دا د منافقانو مونږ کوي چې اذا نور چې د زړ شي فقام فنقر 4 نقرات سلور ټونګي ولګي دا وې د منافق مونږ دی. زما استاد چېو د وجنا زما استاد ډوډۍ او د ملمه د وجنا د اغي مونږ مازیګر نه ماقام ته ورسیږي. د ماقام مونږ ماخستن شي او کله ته قضا شي. د مال کې غم شتا د ډوډۍ غم شتا خدا غم نشته چې دا مونږ کوي کني کوي. دا فکر خو مونږ کله ونه کا چې زما زنانه به دا بیان څنګه واوري. دا وکمځه کې درس واوري کمځه له بوزم په دغه ځای کې مونږ پښتانم شو په دغه ځای کې مونږ غیرتینم شو په دغه وخت کې مونږ بریتورم شو په دغه وخت کې مونږ نارینم شو تکړم شو. یاره زنانه څنګه جمعات ته ولېګم څنګه به منځل ازي څنګه به درس ته لاړ شي. اكو شي بازار نه چې د کپڑے راوړي څنګه زی هغه بیری باغ نه چې د سبزی راوړي څنګه زی هغه چې ته خبر نه او پردو جنجونو باندې روانه ده څنګه زی هغه په بس کې چې لاسونه را ایستلي څنګه روانه ده. غیرت ته چرته لاړه هغه ټي وي کې چې پردو پر بندو سړو ته ګوري غیرت ته چرته ود شوې ده. هغه برید او هغه پښتو دې چرته لاړه چې کیبل تار دې وتره وسته ده او دا وې یره منځله به څنګه زی جمعات له به څنګه زی ولې زه پښتونم ولې زه چې نرم ولې زه دایم ستا په کور کې ستا په ګور کې په کوټه کې هغه ته چې په لکاو سړی په یو ټي وي باندې ښکارا کیږي. هغه وخت کې غیرت چرته لاړه. هغه هم پښتانه او پخوا چې زما د کور په دروازه باندې چې چا وران راو کتل سربت قلم کم ستا په کور دننه ستا په کور په کوټه کې بربند سړی هغه خلک چې هغه د کرکټ والا دي هغه خلک چې پتنونه ښکارا کړی دي هغه خلک چې هغه بدن ښکارا دي هغه ګډاګانې کوي او ته هم ورته ناشتي ستا بیبي هم ورته ناشته دغه وخت کې هم پښتوني دغه وخت کې هم غیرتي. وقایتها من النار د خزه پتا حق دی چې دا د وره بچ کی دا ولې منزله ته نه بوزي
دا ولې درسګاله نه بوزي دا ولې بیان ته نه کېنې خود بستا حق نه پیژني تا وته په خپل دې مزدانه دی بل ځای ته هم نه پریږدي